بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت عایشه رضی الله عنها د الله تعالی د ویرې حالات. حضرت عایشه رضی الله عنها سره چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څومره محبت و، هغه د چا نه پټ نه دی، ان تر دې چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس کولو چې ستاسو ټولو نه زیات محبت چا سره دی، نو فرمایل به یې عایشې رضی الله عنها سره. دې سره د مسایلو نه دومره زیات خبرداري وه چې لویه صحابه به د مسایلو د تحقیق دپاره دوی په خدمت کې حاضرېدل. حضرت جبرائیل علیه السلام به دې ته سلامي کوله. جنت کې هم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي کېدو زیری ورکولی شوی دی. منافقانو په دوی تهمت ولګولو، نو قرآن شریف کې د دوی برأت نازل شوه. په خپله حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې لاس خصوصیات ما کې داسې دي چې بلې بیبي په هغې کې شریکه نه ده. ابن سعید رضی الله عنه هغه تفصیل سره نقل کړی دی. د صدقې خیرات حال د ړومبنو کیسو نه معلوم شو، خو د دې ټولو خبرو سره د الله تعالی نه د ویرې د حال و چې فرمایل به یې چې ارمان زه ونه وی چې تسبیح مې کولی، او د آخرت څه مطلب مې نه وی. ارمان زه کاڼی وی، ارمان زه د خاورو لوټی وی، ارمان زه پیدا شوی نه وی، ارمان زه د ونې پاڼې وی، ارمان زه غوښې وی. فایده: د الله تعالی نه د ویرې د منظر دویم باب 5مه کیسه کې هم تیر شو. د دې حضرتونو د عام حالات وي. د الله تعالی نه د ویرېدلو د دوی حصه وه.